افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې نه یوازې په روژه ماتي کې بلکې په نورو ورځو کې هم د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه د یاد ولایت ولس ته د هر ډول امنیت ډاډ ورکوي ترڅو دوی په آرام فضا کې ژوند وکړي. د روژې مبارکې میاشتې په راتګ سره زموږ زړه ور سترتیري د خپلو مقدسو دندو ترڅنګ د ولس سره د مهربانۍ، یووالي او همدردۍ ښکلي مثالونه وړاندې کوي. د ننګرهار امنیتي ځواکونو د خپلو طاعاتو او عباداتو ترڅنګ چمتووالی نیسي ترڅو خپل ولس ته د امنیت د تامین ترڅنګ روژه ماتی وویشي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه خصوصا په د روژې په میاشت کې غواړي چې په عمومي لارو باندې په ځایو باندې چې چیرته مسافرین ډېر راځي همدلته چې پاینونه واچوي، خلکو ته اطمینان ورکړي، خلکو ته ډاډ ورکړي او خلک ښه په اطمینان باندې خپل سفر وکوي او په بعضو حالاتو کې خپلو مسافرو هیوادوالو ته د روژه ماتي ترتیب هم کوي. لله هم زموږ امنیتي مجاهدین په همدې برخه کې بالکل په ټولو شیانو باندې خودکفا دي او خپل مسؤلیت یې په ښه انداز باندې سرته رسولی. سرتیري چې شپه او ورځ د هیواد د امنیت ساتلو لپاره په بېلابېلو پوستو او سنګرونو کې ولاړ دي په روژه کې هم خپله ایماني، ملي او ټولنیز مسؤلیت ادا کوي. موږ د ننګرهار ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ 24 ساعته ستاسو په خدمت کې یو او 24 ساعته ستاسو په خدمت کې د امنیتي ځواکونه چکپوینټونه لري یا که سرکیار چکپوینټونه وي که د نور چکپوینټونه وي مجاهدین 24 ساعته ستاسو په خدمت کې دي. هغه که روژه وي که بغیر له روژې وي الحمدلله 24 ساعته امنیتي مجاهدین ستاسو په خدمت کې دي او ټولو ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې ښه په ارامه فضا کې خپل ژوند وکوي. ولس څخه مو غوښتنه دا ده چې راسئ ننګرهار ته، دلته الحمدلله ډاډ ورکوو، امنیت ته هېڅ مشکل نشته. دلته الحمدلله ننګرهار د سیاحت ځای ده، د منظرو ځای ده، رادې چې خپلې منظرې دې وکړي، هېڅ نوع مشکل الحمدلله نشته. امنیتي ځواکونه ټول د ولس په خدمت کې دي او په هره نوع د ولس خدمت ته آماده او تیار دي او په هر وخت کې به انشاءالله آماده یو، تیار به یو. ستړی مه شئ استاد، خیر رال که زما ته وخت الله پاک مو وبخښي. دلته په ننګرهار کې زموږ سرتیري د کابل جلال آباد پر لویه لار خپلو ولسونو ته روژه ماتی ورکوي. دا نه یوازې یو خیریه او اسلامي عمل دی بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د باور او همکارۍ فضا لا پیاوړې کوي. امنیت خوب است، شکر است. امنیت شبانه ما خودم بیرون میبرایم، خب دوره میزنیم، دا 11 شب چکر دادیم، رفته 29 د جلال آباد کې په سړکونو چک پاینونه دي، امنیت ده او چک پوسټونه دي او فلحال څه نشته دي. وضعیت په جلال آباد کې ښه ده فلحال او هر امنیت ده. امنیتي ځواکونه نه یوازې د ننګرهار د خلکو امنیت ساتنه کوي بلکې د عامو خلکو، مسافرو، موټر چلوونکو، یتیمانو او بېوزلو کورنیو سره هم د روژه ماتي برکت شریکوي. ټول امنیتي مجاهدینو ته مو خبره کړې ده که زموږ د نورو ولایتو خلک راځي که د ننګرهار میشت ولسونه له دغو سره برخورد له دغو سره انداز په داسې دغه باندې وي چې مشرانو ته د خپلو پلرو په سترګه، کشرانو ته د خپلو بچو په سترګه او ځوانانو ته د خپلو ورونو په سترګه باندې په همدغسې اندازه له خلکو سره وي. خو بیا خصوصا هغه مېلمانه چې له نورو ولایتو څخه راځي خپلو امنیتي مجاهدینو ته مو خبره کړې ده د امکان تر حده پورې له هغو سره سهولت وکوئ، له هغو سره نرمي وکوئ، هغو ته رهنمایي وکړئ، هغو ته کوم مشکلات چې دی لري هغه ستاسو د وس مطابق په هغو کې هم همکاري ورسره وکړئ. زموږ پوځ او پولیس یوازې د جګړې لپاره نه دي بلکې د ولس د ارامۍ، هوساینې او خوښۍ لپاره هم قربانۍ ورکوي. امنیتي ځواکونه تل د خپلو خلکو د امنیت ساتنه کوي ترڅو هیوادوال په ارامۍ سره خپل ژوند وکړي.